نو نه پکې بریالي شته دي او نه پکې ناکام شته دي. په دغه جګړه کې یوازې دنیا ناکامه ده او دنیا کامیاب ده. دا اوسنۍ کوم حالت چې رامنځته دی د هورمز تنګی دی، که د باب المندب دی، که څه دي، که څه دي، په دغه کې خو د ایران مسله مطرح نه ده. ایران خو د 40 کاله په تعزیراتو کې د بندیزونو کې د هغې په خپل حالت باندې سره بلد دي. بحث د دنیا دی، بحث د دنیا د خلک، بحث د دنیا د لوی تجارتونو دی. نو که ناکامېږي دنیا به ناکامېږي او که کامیابېږي هم دنیا به کامیابېږي. همدا اوس اسرائیل لن سټټسټکس او احصایې ده چې 90% فلسطین د قحط سره مخامخ دي، 15% ټول اسرائیل او زیربنا د منځه تللي ده، 90% اسرائیل چې دي بې پوره شوي دي. 200 ملګرو ملتونو نماینګان وژل شوي دي، یا استازي وژل شوي دي، یا کارمندان وژل شوي دي، شپږ بیا ژورنالستان وژل شوي دي، 800 ډاکټران یا نرسان وژل شوي دي. دومره لویه بربادي په معاصر تاریخ کې په هېڅ هېواد کې نه ده راغلې او دا به اول ځل وي چې د ملګرو ملتونو دومره استازي وژل کېږي. نو دنیا او خاصتا ناټو غړي هېوادونه دوی د اسرائیلو سره په دغه مسله کې همنوا نه دي چې مثلا یو هېواد دې تر جغ لاندې راولي، تباه او برباد دي کړي. په هغه زمانو کې د قطر، UAE، سعودي عربستان، ترکیې په شمول باندې چې غټ قوي هېوادونه دي، دوی هم نه غواړي چې تر دې حده پورې په مدني ختیځ کې اسرائیل دومره غټ شي چې دوی دې تر خپل تاثیر لاندې راولي. نو یو طرف ته به فکر کوم همدغه د اسرائیل اوسنی د فلسطین تحقیق وي، لکه کوشنر چې ویل چې دې کې $50 میلیارډ ضرورت دی د پیس بورډ دی، او ټرمپ ویل چې دا یو بهترین د ریل اسټیټ لپاره یو بهترین ځای دی.